بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تیره ورځ مونږ تقریبا تر لانګویج پورې ریویو ټاب باندې خبرې کړې وې. د نه وروسته مونږ سره نوی کمانډ چې دی په نوم د کومنټس یادېږي. زه دلته یو فایل خلاصوم. ډیسکټاپ کې ما سره یو فایل دی. فکر وکړئ چې دا یو مقاله ده یا یو کتاب دی یا یو گزارش دی تاسو جوړ کړی دی. خو دې نه مخکې چې دا تاسو فاینل کې مثلا راپور دی غواړئ چې مثلا ریاست ته یې ولېږئ، خپل امیر سره دا شریکوئ چې وګوره دا راپور ما جوړ کړی، دې ځای کې کوم اشتباهات شته نشته، کوم ځای کې ما اشتباه کړي هغه ماته په نښه کړه چې زه اصلاح کړم. یا یو کتاب تا لیکلی دی خو بعضې داسې کسان دي چې هغې ډېر کتابونه لیکلي، پوهېږي چې کتاب متن باید څه رقم اوسي، دا ادبیات باید څه رقم اوسي. پکې ته دا کتاب هغه مشر سړي سره شریکوي چې وروره ته دا وګوره، خپل نظریات پکې ما سره شریک کړه چې هغه زه اصلاح کړم، کوم ځای اشتباه اوسي. نو دې دپاره موږ څه استعمالوو؟ کامنټس استعمالوو. نو د مثال په طور باندې دا لیکل ما وکړو، دې ځای کې کوم ځای کې اشتباه او ته غواړې چې خپل نظر د دې په باره کې ولیکي. صحیح ده؟ مثلا دلته لیکلي سلیکټ آل کنټینټ. نو زه څه کوم؟ زه ورته وایم چې یاره دغه ځای په باره کې زه غواړم خپل نظر دې کس سره شریک کړم. راځم نیو کمنټس باندې کلیک کوم. نیو کمنټس یې کلیک کړه، څه لیکې ولیکه. زه ورته وایم چې پلیز اډ کنټینټ and objects. Please add contents and objects. زه غواړم چې دلته نه دی دغه ځای کې دا سړی د دې ترڅنګ ولیکي کنټینټ and object. نو دا یو کومنټ ما ولیکه، نظر مې وړاندې کړی کس ته. دی چې دا قبلوي نه قبلوي هغه خپل کار دی. په همدې شکل دا مې بند کړه، لاندې راغلم، دا کومنټ دلته اډ شو. ګورئ دلته چې تاسو کله کومنټ اډ کړئ دلته یو نښه راځي، دې کې چا کومنټ لیکلی دی. په همدې شکل باندې زه مثلا د الټ F4 دی. الټ F4 څه کار کوي؟ هر پروګرام چې تا خلاص کړی هغه بندوي. صحیح ده؟ هر پروګرام خلاصوي. غواړې د دې په باره کې څه داسې نظر ورکړي. صحیح ده؟ زه دلته راځم لیکم چې نیو کومنټس دې په باره کې کومنټس لیکم. if we type close all open windows will be better. دا مې ولیکو. که چیرې موږ د دې په ځای باندې ولیکو چې close all open windows will be better، نو دا ما خپل نظریات د دې په باره کې ولیکه، نور څه مشکل پکې نشته. دا زه سیف کوم د وټساپ د طریق نه یا د ایمیل د طریق نه هغه بل کس سره شریکوم. او بل کس څه کوي؟ راځي دا فایل خلاصوي، ګوري چې ما پکې کوم کومنټونه نظریات کومنټس ته ویل کېږي، نظر ته ویل کېږي، ما نظریات خپل ورکړي پکې. نو یو خو داسې معلومیږي، ګوره په دې کلیک کوي چې کلیک وکړي دلته درته معلومات کوي چې ما نظر ورکړی چې دې سره که آبجکټ هم اضافه شي نو ډېر به ښه. په همدې شکل بل کومنټس دی، په دې کلیک کوي وګوري چې دا که چیرې زما او د هم نظره اوسو، یعنې زما نظر سره دی هم نظر اوسي، هغه هم څه کوي؟ دا ځای اصلاح کوي. نو کومنټس موږ دې دپاره استعمالوو. که چیرې ته غواړې چې دا کومنټسونه وګورې چې کوم ځای کې کومنټ شوی دی، پریویس کومنټس دا دی، بل پریویس کومنټ دا دی، نیکسټ او پریویس مخکې وروسته کومنټس موږ ته ښیي. که غواړې چې ټول کومنټونه تا ته وښیي دا دی ټول کومنټونه تا ته ښیي. کله چې د یو لیکلو په باره کې ته خپل نظریات چا سره شریکوې، ستا د یوزر نوم چې دی هلته اډ کېږي. ګوره دلته لیکي چې دا کومنټس چا اډ کړی دی؟ اسلام. څو دقیقې کېږي؟ 3 منټه اګو. که چیرې ته غواړې چې دا نوم بدل شي، راځه فایل ته چې راغلی آپشن ته راځه، آپشن ته چې راغلی دې ځای کې وګوره دا جنرل ټاب کې دلته لیکلي اسلام. که چیرې زه دلته ولیکم چې محمد اسلام ولیکم، وروسته چې زه کله څوک د ورډ پروګرام کې کومنټ لیکي نو هغه سره به بیا دغه یوزر نوم راځي. ګوره او دنه وروسته زه راځم د دې په باره کې څه کومنټس لیکم، دلته نیو کومنټس کلیک کوم، هلته چې راځي محمد اسلام صاحب سره راځي. که چیرې ته غواړې دغه موضوع په باره کې ته څه ریپلای وکړي دې سړي ته، دا موضوع بیا ورسره شریکې، یعنې ته هم نظر لري بل نظر، ریپلای باندې کلیک کړه، هماغه نظر چې ده وړاندې کړی د هماغه لاندې ستا نظر څه کېږي؟ اضافه کېږي. یعنې دا تاسو غواړئ 2-3 نفره غواړئ چې دې کې خپل نظر وړاندې کړي او بیا په اخر کې دا تاسو فاینل کوئ. که غواړئ چې دا کومنټونه ټول ډیلیټ کړئ تاسو، دې ځینې تاسو دا کولی شئ ډیلیټ آل باندې کلیک کړه یا یو دنه ډیلیټ کولی. زه ورته وایم چې ډیلیټ آل کومنټس ان د ډاکومنټ. څومره کومنټس چې ټول څه شو؟ ختم شو. نو کومنټس موږ څه لپاره استعمالوو؟ د نظر وړاندې کولو یا نظر ورکولو لپاره چې یو فایل څوک درته رالیږي چې وروره دا ته وګوره کوم ځای کې کوم نظر لري ما سره شریک کړه.
دینه وروسته موږ سره ټرک چینجز دي. ټرک چینجز څه کار کوي؟ ګورئ زه د مثال په طور باندې یو راپور جوړوم. دغه راپور مې جوړ کړ، یو ورقه، دوه ورقې، درې ورقې، څومره چې دا زه سیف کوم. F12 مې کلیک کړ، دا سیف اس کوم چېرته؟ ډیسکټاپ کې د چیش په نامه باندې زه لیکم چې HIK 2022 ریپورټ IT ریپورټ مې تو لیکه، IT ریپورټ مې تو دا مې سیف کړ. اوس دا راپور تا خپل همکارانو سره شریک کړ. که چیرې ته غواړې چې که چیرې ستا د همکاران په دغه راپور کې کوم ځای کې تغییرات راوړي، یو شی اضافه کوي، یو شی ډیلیټ کوي، فارمټ یې بدلوي، نو تا ته معلومات وشي. دې دپاره موږ څه کوو؟ راځو ریویو ټاپ ته، ټرک چینجز ته او ټرک چینجز کلیک کوو. ټرک څه معنا؟ معلومول، په نښه کول. صحیح شوه؟ چې شی چینجز تغییرات، که څوک دې کې تغییرات راوړي هغه ته ماته ټرک کړه، معلوم یې کړه. نو کله په دې باندې زه کلیک وکړم، په دې مې کلیک وکړو. اوس د نه بعد وګوره که چیرې زه یو ځای کې لیکل وکړم، مثلا لاندې دلته راغلم، دې ځای کې مې انټر مې کلیک کړ، هلته ګوره یو انټر مې چې اضافه کړي، یو لاین راغی چې دلته چا چې اضافه کړي. که ولیکم چې ویلکم ټو افغانستان، دا مې ولیکو، ګوره هلته بیا لاین راغی. که یو ځای کې فارمټ یې بدل کړ، مثلا دونه لیکل مې انتخاب کړو، د دې فارمټ مې بولډ کړ، همالته هغه راځي چې دې کې چا تغییرات راوستي دي. که یو شی ډیلیټ کړي، مثلا دغه پاراګراف ما دې ځینې څه کړو؟ ډیلیټ مې کړو، ګوره هلته بیا هم داسې یو هغه راغی چې دلته چا څه تغییرات راوستلي وي. نو هغه چینج څه کوي؟ ټرک کوي تا ته. نو اوس که چیرې ته غواړې چې وګورې ریویوینګ پین باندې ته کلیک وکړه، تا ته چې دی ښیي چې وروره کوم شی دی کې اضافه شوی دی، کوم شی ته ډیلیټ شوی دی، کوم فارمټ ډیزاین بدل شوی دی. په دې باندې کلیک وکړه، ریویوینګ پین باندې کلیک وکړه، دلته تا ته ټول ښیي. ګوره و یو شی انزرټ شوی دی، اضافه شوی لیکل شوی دی پکې، او په همدې شکل باندې یو شی ډیلیټ شوی دی پکې، یو ځای کې فارمټ هم څه شوی دی؟ بدل شوی دی. او هغه کوم یو دی؟ دقه دی. ګوره وایي محمد اسلام صاحبزاده ډیلیټ کړي دی فایل کې. چې ډیلیټ کړي؟ دقه ډیلیټ کړي دی، دونه لیکلي ډیلیټ کړي دي. او په همدې شکل باندې محمد اسلام صاحبزاده فارمټډ فونټ یې اغستی بولډ کړی دی. بل په همدې شکل محمد اسلام صاحبزاده انزرټ اضافه کړی. چې اضافه کړی دی؟ ویلکم ټو افغانستان. دا ګوره مغازیان ته معلوموي. په دې کلیک کړه، هغه کومنټ راوړي، په دې کلیک وکړه، هغه کومنټ راوړي. اوس که چیرې دغه تغییرات چې تاسو راوستي دا د خوښ نه وي، صحیح ده، خوښ دې نه وي، دې ځینه کولی شي دا ټول ریجکټ کړي، یو ریجکټ کړي او یو دانه اکسپټ کړي. صحیح شوه؟ خو دې نه مخکې چې زه ریجکټ او ابجکټ هغه باندې کلیک وکړم، اکسپټ باندې کلیک وکړم، راځم دلته شو مارکاپ ته چې راشي، ته څه شی غواړې په دې کې درته وښیم. کومنټ هم درته وښیم، فارمټینګ چا چې تغییرات راوستي هغه هم درته وښیم، په نښه یې کړم، او که نه صرف انزرشن او ډیلیشن درته وښیم. زه ورته وایم چې یاره کومنټس لرې کړه، که چا لیکلي کومنټس خو نشته پکې، که چا فارمټ ورکړی فارمټ هم لرې کړه. ګوره فارمټ څه شو؟ لاندې ختم شو. اوس زه ورته وایم چې صرف ماته شو چې شی وښیه، انزرشن او ډیلیشن، که هغه هم ختمول غواړې هغه هم څه شو؟ ختم شو. زه ورته وایم چې نه، ټول ماته وښیه، همدا وښیه، همدا وښیه او هم فارمټینګ په همدې شکل. نو که غواړې چې نه ماته آل مارکاپ ټول تغییرات چې راغلي هغه راته وښیه، ټول تغییرات درته ښیي. ګوره دغه لیکل چې شوي دي؟ فارمټ شوي دي. دا چې شوي؟ اضافه شوي دي. او دا چې شوي دي؟ ډیلیټ شوي، چې لیپا پرې راغلي. که ته وایې چې نه وروره ماته څه چل وکړه، نو مارکاپ، هېڅ مارکاپ مه ښیه، دغه تغییرات ماته مه ښیه. صحیح ده؟ مارکاپ لرې کړه ترېنه. او که ته وایې چې نه اوریجنل فایل وښیه، اول کې دا څه رقم و؟ اول کې وروره ستا لیکل په دقه شکل باندې وګوره، ویلکم ټو افغانستان هم څه کړو؟ ختم کړو. زه ورته وایم چې نه څه چل وکړه، سمپل مارکاپ راته وښیه. ګوره دغه سمپل مارکاپ دی. نو اوس ستا خوښ نه دي دا شیان، راځه دلته ریجکټ اول کتل غواړي چې کوم ځای کې تغییرات راغلي، فایند ان پریویس نیکسټ باندې کلیک کوه. ګوره تغییرات راته ښیي، دغه ځایونو کې څه شوي؟ تغییرات راغلي. دا دې نه دي خوښ، یو هم کولی شي ریجکټ ان موو ټو د نیکسټ، دغه کوم هغه چې دی تغییرات چې راغلي دا ډیلیټ کړه او بل هغه ته لاړ شه. او که غواړې چې نه دغه صرف همدغه یو دانه ریجکټ کړه، په دې باندې کلیک کړه. که ټول غواړې ټول چینجز ختم شي چې چا پکې تغییرات راوستي دا ټول ختمومه، ریجکټ آل چینجز باندې کلیک کړه، څه شو؟ ټول تغییرات ختم شو، هیڅ نوع تغییرات دلته فعلا نشته دي. صحیح شوه؟ په همدې شکل باندې بل مونږ سره اکسپټ دی. اوس که چیرې زه دې نه بعد بیا څه تغییرات راوړم، مثلا دې ځای کې مې لیکل وکړو، ګوره معلومات کېږي، دا لیکل مې انډرلاین مې کړو، دغه لیکل مې څه چل وکړو؟ بولډ مې کړو، او په همدې شکل باندې دا مې ډیلیټ کړو بیخي داسې نه. نو اوس که چیرې دا تغییرات ستا خوښ وي، او دا صحیح دي، دا تغییرات چې چا راوستي دا یې ښه کار کړی دی، نو راځه څه چل وکړه، اکسپټ ته چې راغلی دې ځای کې اکسپټ آل چینجز باندې کلیک وکړه. یو اکسپټ آل چینجز ان سټاپ ټرکینګ دی، دا په دې معنی
چې دغه تغییرات چا راوسي دا قبول کړه د فایل کې راوړه او دنه بعد ټرک چینجز بند کړه کار دې نه کوي صحیح ده ټرک چینجز بند کړه نو زګورو په دې ما کلیک وکړو ټول تغییرات په دې کې څه شو قبول شو ځای په ځای شو چې ما ډیلیټ کړو هغه ډیلیټ شو چې مې اضافه کړو پاتې شو او سم چې بولډ کړ فارمټ مې بدل کړو هغه اپلای شو پکې صحیح شو اوس بل خبر دا ده د مثال په تور زما لیکل وکړو دي ځکه صحیح شو دلته ما لیکل وکړو دا ما چا سره شریک دا سیف کوم یو ځل سیف کوم دلته راځم ډیسکټاپ کې سیف کوم داسې په نامه دا مې سیف کو اوس دې کې چې ځکه ټرک چینجز فعال کوم دلته راشم ټرک چینجز مې فعال کړه صحیح ده دا ما بل چا سره شریک ک چورور ته وګوره کوم نظر لري نظر دې پکې هغه کیا څه تغیرات پکې راوړي نو دا سړی کول شي دلته راشي دا ټرک چینجز غیر فعال کی خپل تغیرات پکې راوړي ماته نه معلومي چې د څه تغیرات صحیح ځکه ټرک چینجز څه کو غیر فعال کو نو اوس کچیر تاسو وای چې نه زه غواړم دا فایل خلکو سره شریک کما هغه دې پکې تغیرات راوړي خو دا ټرک چینجز دې بند کولای او فعالولای ونشي د دې لپاره څه چل کوم لازم اول ټرک چینجز فعال کوم دا مې چې فعال کاغه نه وروسته دې ته پاسورډ ورکوم لاک ټرک چینجز دا مخکې ورژن د افیس کې نشته دی په دې مې کلیک وکړ په دې چې کلیک کو پاسورډ څه ورکې 1 2 3 1 2 3 اوکې کلیک اوس وګوره دا فایل چې ته خلکو سره شریک کې هغه ک تغیرات راوړي که هر شی وسی معلومات کیږي اوس دا کار دا کس د سیم نشي کولای چې دا راشي دا ټرک چینجز غیر فعال کی نشي کولای ځکه کار نه کوي دا به صرف ته کولای شي بل څوک نشي کولای نو اوس کچېره ته غواړي چې دا بیرته خپل حالت راوړي راځه لاک ټرکینګ باندې کلیک وکړه دا پاسورډ ته ورکړه پاسورډ شي دا ورکړه اوس ته کولای شي دا مثلا خوښ دی وسی ټول اکسپټ آل چینجز کلیک کې خوښ دی نو سي دلته راشي څه چلو کې ریجیکټ آل چینجز باندې کلیک ټرک چینجز اصلي هدف دا دی او دغه کار لپاره موږ دا استعمالو بل دین وروسته موږ سره کمپیر دی کمپیر څه لپاره استعمالېږي فکر وکړئ چې موږ سره دوه دانې د ورډ فایل دي دغه فایل نه ډیلیټ کوم دلته چې ما راوستي دي دلته راغلم دغه یو فایل دی ما سره د ورډ فایل دی کې ټول شارټ کټ کیانی دي دغه کومنټونه د ټول ډیلیټ کوم چې کومنټونه دي کلیک کړي دلته راغلم ډیلیټ آل کومنټس مې کلیک کومنټس مې ختم کړ دې ځکه تاسو وګورئ یو صفحه دا شو ما سره شارټ کټ کیانی دي صحیح ده بل صفحه ما سره دا شو دا نور شارټ کټ کیانی زه ختموم دې ځنه واخله دا شارټ کټ ټول ډیلیټ کوم دوه فایل جوړوم دنه دا مې څه سلیکټ میکو او په اخر کې مو ته ډیلیټ ویلې دا ډیلیټ شو اوس یو صفحه دا شو ما سره او بل صفحه بره ده دا اوس وګورئ دوه صفحې شوې ما سره دا ما سیف کو د شارټ کټ کی په نامه باندې بل صفحه هم اخلم بل نوې ډاکومنټ مې واخیسته هغه لیکل چې ما کټ کړي هغه مې دې کې واچولو یعنی دوه دانې مختلف فایلونه مې جوړ کړو دا هم سیف کوم د چا په نامه باندې ډیسکټاپ شارټ کټ 2 په نامه باندې سیف کوم دا مې سیف کړو اوس که چیرې ته غواړې چې دغه دواړه فایلونه ځان سره مقایسه کې چې دې کې څه تفاوت وجود لري کمپیر کې صحیح ده کمپیر څه ډول کېږي مقایسه کول ته دې لپاره زه راځم څه کوم ریویو ته چې راغلی کمپیر ته چې راغلی دلته ګوره یو کمانډ دی په نوم د شي کمپیر په دې کلیک کړه ښه چې شی کمپیر کول غواړي یو بل سره اول فایل د انتخاب کړه دلته راځه زه ورته زما اول فایل براوس ته ځم چېرته دی ورته زما اول فایل ډیسکټاپ کې دی دقه دی دا مې ورته انتخاب کو اوپن مې کلیک دویم فایل ستا چېرته دی دلته راځم دویم فایل ورته زما براوس ته راځم دې کې نه دی زما په خپل ډاکومنټ کې مونږ سیف کړی دلته راشي ډاکومنټ کې دی په نوم د ډیسکټاپ شارټ کټ 2 دا دی دا دواړه غواړم زه چې کوم کمپیر کوم مقایسه کوم دغه نه وروسته دلته آپشن هم شته چې څه رقم کمپیر کول غواړئ دې کې که چیرې د ټیبل سیټینګ اوسي هغه کمپیر کول غواړئ هیډر فوټر کمپیر کول غواړئ کومنټ کمپیر کول غواړئ زه ورته چې دا آپشن همداسې نورمالي پکې ډیفالټ شي دي اوکې مې کلیک اوکې چې کله کلیک وکړم اوس هغه دواړه فایلونه تا ته راوړي ما ته وایي وروره دا ستا اوریجنل ډاکومنټ دی صحیح شوه او دا بل چې دی دا ریوایز ډاکومنټ دی ستا شارټ کټ 2 په نامه باندې صحیح ده نو دې کې چې دونه لیکل دي او دې کې دونه لیکل دي او څه تغییرات پرې دواړو کې هغه تفاوت چې شي پرې دواړو کې دغه چې ګوري دا وایي متفاوت دی دغه لاندې فایل نه دی دا وایي په هغه بل فایل کې اوریجنل فایل کې نشته دی ګوره دا اوریجنل فایل شو او دا ریوایز فایل شو ما ته وایي دې فایل کې چې دی دغه لیکل نشته هغه لیکل کم یې دي دغه لیکل دي که چیرې لږ زره لیکل دی نه کاپي کم دی کې واچوم بیا هغه نه راوړي راته بیا وایي چې دا لیکل پکې شته دي خو صرف دغه لیکل پکې نشته دي نو دلته هم راته ښیي وګوره محمد اسلام سیف زاده چې کړي دي
دا فارمټ کړی دی، دلته دونه ګوره دا یې ډیلیټ کړی دی، دا شیان دا دې په باره کې ماته معلومات راکوي. خو دلته لنډ ماته وایي چې دا شی چې ګورئ دغه هغه په دې کې نشته دی. که چیرې ته غواړې چې اوریجنل فایل وګورې دلته راځه چې شی کتل غواړې زه ورته وایم چې شو اوریجنل فایل. اصلي فایل کوم یو دی زما؟ وایي اصلي فایل ستا دقه دی وینډوز 10 شارټکټ کې. زه ورته وایم چې نه ریوایز فایل راته وښایه، دویمي فایل ستا دغه دی. که غواړې چې نه دواړه وګورې شو بوت باندې کلک بیا دواړه دلته ښي. نو اوس ستا خوښه ده چې دا جدا سیف کول غواړئ، ډیلیټ کول غواړئ، هر رقم چې کوئ هغه ستاسو خپله خوښه ده. خو صرف د دې په واسطه باندې موږ کولی شو دوه فایلونه څه کړو ریویو کړو، ریوایز کړو. مثلا یو فایل دی هغه کې ما غوښتل چې اصلاحات راوړم، دا مې چاته ولیږه دې کې ته اصلاحات راوړه، هغه فایل ما ته ولیږه چې دا مې اصلاح کړی دی. اوس زه دا مقایسه کوم چې دې کې کم شیان اصلاح کړي دي، نو هغه ما ته دلته ښي او دې ځای کې مکمل معلومات ما ته راکوي چې دغه شیان دې کې اصلاح شوي دي. دا به زه بند کړمه، داسې چل به وکړم یو جدا ورډ فایل به جوړ کړم چې تاسو صحیح پرې پوه شئ. ګورئ ما دونه لیکل وکړو، صحیح شوه. دغه لیکل هم کموم لږ زر چې بیخي زیات دي. دا مې سیف که راغلم ډیسکټاپ ته د چا په نامه باندې؟ د یو په نامه باندې، د کمپیوټر نوټ په نامه باندې، کمپیوټر نوټس په نامه باندې، صحیح شوه. او همدغه فایل ما یو چاته ولیږه چې ته دلته کې وګوره کوم ځای کې اشتباه اوسي اصلاح یې کړه ماته. هغه ویلې چې وروره تا نه د کمپیوټر تعریف پاتې دی. کمپیوټر is an electronic device or machine، صحیح شوه، which accept input، دغه ما پکې اضافه کړه input data، صحیح شوه، دا مې پکې اضافه کړه، بس دونه مې پکې اضافه کړه. او دا زه غواړم سیواز کړمه، چې کوم سیواز کړمه، ځکه دا فایل چې دی ما ته جدا هغه کس راولېږه او ما ته ویل چې دا چې شي فایل دی، دا چې دی ریوایزډ فایل دی، دا مې سیف کړه، هماغه ځای کې مې سیف کړه. اوس ته دا دواړه غواړې مقایسه کړې یو بل سره چې اول او اصلي فایل کې څه تغییرات دي، دې کس څه تغییرات راوستي چې ما ته معلومات وشي چې زه پوه شم چې دا تغییرات صحیح دي که نه دي. د دې لپاره راځم چېرته ریویو ته راځم، کمپیر ته راځم او کمپیر باندې کلیک کوم. راغلم دې ځای کې اول فایل اخلم. اول فایل زما چېرته دی؟ ډیسکټاپ کې په نوم د کمپیوټر نوټس، دغه اصلي اوریجنل فایل دی. او ریوایز فایل کوم یو دی؟ کتل شوی فایل کوم یو دی؟ ریوایز معنی کتل شوی، صحیح شوه. ورته وایم چې هغه دقه دی. نو کله چې تاسو دا انتخاب کړئ دغه نه وروسته اوکې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته هغه مشخص تغییرات چې راغلي هغه موږ ته معلوموي. دا اوس وګوره دغه ځای راته هایلایټ کړی دی، دا په دې معنی چې دا مخکې نو دلته اضافه شوي دي. نو اوس دلته موږ ته ښیي چې دغه لیکل څه شوي؟ اضافه شوي. دلته هم راته وایي ګوره محمد اسلام سیفزده انزرټډ، په دغه فایل کې هغه کس نوم راځي، کوم کس ته چې تا خپل فایل لیږلی کنه د هغه نوم دلته راځي. هغه دې فایل کې ستا په دې فایل کې چې اضافه کړي دي computer is an electronic device or machine which accept input data، دا پکې اضافه شوي دي. نو اوس که چېرې ستا په طبیعت اوسي دا دواړه فایلونه لرې کړئ، صحیح شوه، دغه هم لرې کړئ او همدغه فایل اخلي سیوز کړئ. دا تغییرات چې دلته راغلي دا ورته څه کړه؟ accept all changes، دا په دې کې پرېږده او راځه هغه نه وروسته فایل ته څه وکړه؟ دا سیوز کړه چې دا صحیح فایل دی، ریوایز فایل دی، اوکې فایل دی. واخله هغه بل مرجع سره هر څوک چې دی هغه سره شریک کړه، صحیح شوه. نو دلته موږ ته ښودله مخکې که پام کړی چې دلته انزرشن شوی دی، یو شی اضافه شوی دی. نو دا چې شی و موږ سره کمپیر. بل کمباین یو ځای کول ته ویل کېږي. دلته خو موږ کمپیر کوله، کمباین دوه فایل غواړي یو ځای کې، دا هم د سره زیات تفاوت نه لري. ګوره زه غواړم دوه فایلونه دي یو ځای کړم، یو فایل ته جوړ کړم. نو دې دپاره څه کوم؟ طریقه یو شی دی. راځم دلته کمباین ته ورته وایم چې وروره ما سره یو فایل دی، دغه فایل دی، صحیح شوه، دغه دا اوریجنل فایل دی او د بل فایل کې همدغه فایل چې دی کاپي کې چا تغییرات راوستي، دا دواړه غواړم یو ځای کړم، صحیح شوه، یو ځای کړم، یو فایل ته جوړ کړم. اوکې کلیک اوکې چې کلیک وکړم دا دی چې یې کړ دواړه یو ځای شو. وینې هغه لاندې اضافه تغییرات پکې راغلو. نو دا زه ورته وایم چې بالکل دا زه اکسپټ کوم دا تغییرات چې چا راوستي دي او هغه نه وروسته دلته راځه څه کړه؟ سیو یې کړه، خبره خلاص. سیو یا سیوز فرق نه کوي. نو دا موږ سره چې شی کمپیر او کمباین. بله خبرداره زیاتره کسان سوال کوي چې استاد موږ سره ډېر مختلف فایلونه دي، ورډ فایلونه دي، زه غواړم دا ټول یو ځای کړم، دا خو دوه فایله که 20 فایله اوسي 30 فایله اوسي څه رقم دا زه یو ځای کولی شم. ګورئ زه راغلم دلته ومې لیکه چې افغانستان، د مثال په طور ومې لیکه چې لیسټ آف ایشین کنټریز، دا مې ولیکه د یو تعداد آسیایي ملکونو یا ممالکو لیست، دا مې ولیکه او دا مې سنټر ته راوستو
دغه نه لاندې مو ولیکه چې اول مو ولیکه افغانستان او دې ته مې څه چل وکړو هیډینګ مې ورکړ او بیا راغلم دونه معلومات مې ولیکل دا مې سیف کړ د چا په نامه باندې دلته راغلم د افغانستان په نامه باندې دا مې سیف کړ ډیسکټاپ کې دې نه مې دا عنوان لرې کړ او دا ځل مې د دې په ځای باندې ولیکه پاکستان صحیح شوه پاکستان مې ولیکه دلته مې لږ ذره سپیس هم ورکړ ورته او دا مې سیوس کړه د چا په نامه باندې د پاکستان په نامه باندې مې سیف کړ دا هم سیف شو په همدې شکل دا ځل مې دا پاکستان لرې کړ دلته مې نوم ورکړ ایران دا مې سیوس کړه F12 مې کلیک کړ چې مې ورته ولیکه ایران مې ورته ولیکه دا هم څه شو سیف شو اوس 3 فایله دي غواړي ټول سره یو ځای کړي 20 فایله دي صحیح دی یو ځای کې دې دپاره څه چل کوو مونږ راځو دا مخکې مونږ لوستي وو انزرټ ته راځو انزرټ ته چې کله راغلی دلته ګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د فرام فایل ټیکسټ فرام فایل په دې باندې کلیک وکړه ستا فایل چېرته دی ورته اول افغانستان دی په دې کلیک دا راغی بل چېرته دی که ډېر اوسي ډېره انتخابولی شي ورته دام دی دام دی دام دی دا درې وړه دې فایل کې څه کړه اضافه کړه اوکې کلیک کوه اوس وګوره اول افغانستان لیست آف ایشین کنټریز افغانستان بیا ایران بیا چې شو پاکستان څو دانې ورډ فایلونه څه کړو سره یو ځای کړو نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ څو دانې د ورډ ډاکومنټ تاسو په یو ډاکومنټ کې ځای په ځای کې دا زموږ د نن ورځې درس